تښتېدلی صالح ادعا کوي وایي چې د پنجشیر حصارک کې طالبان ته درنه مرګ ژوبله اړولې. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. تښتېدلی صالح ادعا کوي وایي د پنجشیر حصارک کې طالبان ته درنه مرګ ژوبله اړولې. تښتېدلی امرالله صالح چې د جګړې په ترشر کې یوازې یو ساعت هم په افغانستان کې پاتې نه شو، اوس هره ورځ پر پردیو اوږو لګیا ده او ګواښونه کوي. هره ورځ د طالبان له منځه وړلو او د هغوی ته د صدمې رسولو ګواښ کوي. خو رښتیا خبره دا ده چې صالح له هېواده تښتېدلی او چېرته پټ دی. د پنجشیر د امنیت په هکله اندېښنې دي. د هوا په ګرمېدو سره د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې د ناامنیو د رامنځته کېدو ویره وجوده ده. که څه هم د پخوا په پرتله اوس افغانستان له نسبتي امن څخه برخمن دی، خو د افغانستان له شمال او یو شمېر نور ولایتونو څخه اندېښنې دي چې هلته جګړې زور اخیسته او بریدونه زیات شوي دي. د اوس لپاره همدا د مقاومت ډله او یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوال شتون لوی ګواښونه دي. دوی خو طالبان ته ډاډ ورکوي چې د ګواښ په له منځه وړي. هغوی ګاونډي هېوادونو ته هم په نړیوالو سټیجونو ډاډ ورکړی چې د دې هېواد خاوره به د هېڅ هېواد په وړاندې استعمال نه شي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.